درنو عهدهدارانو منتظمینو ملګرو السلام علیکم. خبره دا ده چې موږ بېتاب صاحب پابند کړو چې تاسو به 40 منټه مقاله واورئ. نو ما رشید احمد صاحب ته ځکه وویل چې بابر صاحب نه تپوس وکړئ چې د دوی مصروفیت که مخکې وي نو دوی دې مخکې کتاب وکړي. موږ خو همیشه دغه 7 منټه خبرې وکړو، خو چونکې د بېتاب صاحب حکم دی چې نه تاسو به، خو ښه دا ده چې ما ته یې پوره ژوند او فن هغه نه دی راکړی. ما ته صرف دغه 3 کتابه راکړي دي او په دغه 3 کتابو باندې به زه خبره کوم، نو هغه زیات هغه جزئیات چې څنګه عطا صاحب ووایي نو هغې کې به انشاءالله چې نه ځو. دا 3 کتابونه دي چې څنګه ذکر وکړو رشید احمد صاحب، در یتیم، د شفق رنګونه او د سلیم راز سریزې. بېګا بېتاب صاحب ټلیفون وکړو چې یاره ته په دې باندې هم خبره وکړه چې دا تصنیفات خو نه دي، خو دا تالیفات دي او که دا مرتبه کتابونه دي. موږ به په تالیف او په مرتبه کتاب کې څه فرق کوو، لکه دې کې څه فرق دی. نو تصنیف خو موږ ته واضح څیز دی چې هغه د یو مصنف خپل یو ایډیا وي، خپل خیالات وي او هغه لیکي، هغه د هغه تصنیف وي. په مختصرو لفظونو کې تالیف هغه څیز دی چې هغه هم ته په خپله لیکي، خو خیالات د بلي د نورو کتابونو نه ته هغه کمپایل کې، خو لیکي بیا ته په خپله. لکه اکثر دا موږ د کورس دا یونټ وغیره دا هر څه لیکو او هغه خو د بل چا لیکلی دي، خو موږ یې وګورو، موږ ته یو څیز راجوړ کړو. تالیف هغه ترتیب هغه څیز دی چې دا 3 کتابونه ستاسو مخې ته دي چې هغه بل لیکلي او ته یې رایوځای کړي، دې ته ترتیب او تهذیب وایي. نو دا د ترتیب په زمره کې دا 3 واړه کتابونه راځي. ما چې یو دا وضاحت وکړم. اوس د دې 3 واړو کتابونو څه اهمیت دی، هغه زه کوشش خو ما کړی دی د خپل اختصار، خو بیا هم چونکې ستاسو دغه وه چې لکه په تفصیل خبره، نو زه دا تاسو ته ووایم. د سلیم راز سریزې، در یتیم او د شفق رنګونو باندې یو ځغلن نظر. که څه هم په پښتو ادب کې د عبدالحمید زاهد د شناخت بنیادي حواله د هغوی شعرګویي ده او په دغه میدان کې هغوی یو ډېره ستره نامه لري. خو د پښتو شعري ادب دغې سترې نامې وخت په وخت د پښتو په نثري ادب کې هم د خپل فکر نیلې ځغلولي دي چې په نتیجه کې یا ډېر درانه او د قدر وړ نثري کاوشونه زموږ مخې ته راغلي دي. او د دې نه علاوه د ترتیب او تهذیب کارونه یې هم ډېر په شوق او ذوق سره ترسره کړي دي او په دغه میدان کې یې 3 مارکاره کتابونه د سلیم راز سریزې مونږ دی بچې ته وو ته پریفیس شوي، در یتیم او د شفق رنګونه په ډېره لیونۍ مینه سره مرتب کړي دي او پښتو ادبي دنیا ته وړاندې کړي دي. زما دا نننۍ تبصراتي لیکم د دغو 3 واړو کتابونو په حواله دي چې د دغه کتابونو په مشغولاتو او اهمیت باندې یو ځغلن نظر پکې اچولی شوی دی. په دغه لړ کې د محترم عبدالحمید زاهد لومبی مرتب کړي کتاب د سلیم راز سریزې دی چې په 2019 کې چاپ او نشر شوی دی. په دې کتاب کې د نوموړي سلیم راز د 23 سریزو انتخاب راغلی دی. هسې خو هغوی ډېرې زیاتې سریزې لیکلي دي په خپل ژوند کې. لکه څرنګه چې موږ ته معلومه ده چې د یو کتاب سریزه دیباچه یا مقدمه خپل اهمیت لري او دغه اهمیت له پخوا راهغسې مسلم دی. زموږ د پښتو ژبې لومړۍ معلومه تذکره چې په 9مه هجري پېړۍ کې د تذکرة الاولیاء په نامه تالیف شوې ده هم سریزه لري. نو په دې حساب د سریزې لیکلو قدامت موږ سره څه د پاسه 800 کاله وړاندې موجود دی. بیا د زوړ او کلاسیکي حد ډېر اهم کتابونه هم موږ سره د سریزو او مقدمو را رسېدلي دي چې پکې دستارنامه د خوشحال بابا تصنیف دی، ګلدسته د هغه د زوی تصنیف دی، قلب السیر د هغه د بل زوی تصنیف دی ګوهر خان خټک، تاریخ مرصع د افضل خان تصنیف دی، کلیله او دمنه دا هم افضل خان ته منسوب دی. اوس مې خبره مو شوه. د کاظم خان شیدا دیوان
د اکبرپورې د محمد رفیق دیوان او ځینې نور کتابونه د ذکر وړ دي. دا ټول سره د مقدمو او سریزو موږ ته رارسېدلي دي او دې کې زیات تر کتابونه چې ما ذکر کړ نور هم شته. چونکې زه اختصار سره خبره کوم دا ټول تقریبا سیوا ده اکبرپورې د محمد رفیق نه دا ټول چې کوم دي سره د سریزو دا ټول د خوشحال کورنۍ سره تعلق ساتي. خو دا هغه کتابونه دي چې مصنفینو په خپله سریزې یا مقدمې لیکلي دي. بیا په 20مه پېړۍ کې دغه روایت بدل شو او د نورو مصنفینو په کتابونو د سریزو یا مقدمو لیکلو آغاز وشو او چې سر یې د علامه عبدالمجید افغاني د هغه سریزو یا مقدمو نه لګي کومې چې هغوی د رحمان بابا او خوشحال بابا په دیوانونو د 20مې پېړۍ د 3مې لسیزې په اواخرو کې لیکلي دي او د دې نه وروسته دغه چلن عام شو. لکه څرنګه چې موږ په دې حقیقت پوه یو چې سریزه یا مقدمه د یو کتاب بنیادي ضرورت دی چې د کتاب او صاحب کتاب په اړه پکې ضروري مباحث او معلومات موجود دي. خو دا سریزې یا مقدمې همیشه د خپل عهد د لوړ علمي او صاحب کمال شخصیتونو څخه لیکلي شي چې په بنیادي توګه یې مقصد دا وي چې لوستونکي د کتاب او صاحب کتاب په اړه د دغه لوړ علمي او صاحب کمال شخصیت د رأی څخه آګاه کړي. اوس چې موږ په دې جدید عهد کې په دغه رجحان نظر اچو نو د دې عهد اکثرو لوړو علمي او ادبي شخصیتونو په ګڼو کتابونو سریزې او مقدمې لیکلي دي. په دغو کې یو لوړ ادبي شخصیت سلیم راز هم دی او په پښتو کې د طریق پسند تحریک څوک چې په پښتو کې د طریق پسند تحریک یو ډېره بنیادي او معتبره حواله هم ده. د سلیم راز د سریزو تعداد خو بیخي ډېر زیات دی او پکې هغه سریزې هم شاملې دي کوم ته چې موږ فرمایشي سریزې ویلي. موږ که یو پله د دې دومره لوړ علمي او ادبي شخصیت مقام او مرتبې ته وګورو او د دوی دغه ګڼ آثار په نظر کې وساتو نو دا حقیقت په ډاګه کېږي چې د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني آثارو ته په سرکاري توګه یا پښتنو په انفرادي یا اجتماعي توګه هېڅ توجه نه ده کړې او دغه اجتماعي بې حسي په هېڅ طور د یوې علمیې نه کمه نه ده. باید د پښتو په نوم قایمو ادارو د پښتون قام دا علمیه په کار ده چې دا په شریکه هغوی محسوس کړې وي دغه ادارو او پښتنو او دا یې په سنجیده طور باندې اډرس کړې وي دا مسله نشته څوک او دې دپاره یې منصوبې جوړې کړې وي او دغه څیزونه چاپ کړې وي. دا به د پښتنو په حق کې به دا خبره. عبدالحمید زاهد چې د دې روان عصر ډېر سنجیده لیکونکی او د یو حساس زړه او د یو بیدار ضمیر څښتن دی هغه د دغه متعلقه ادارو د پښتنو دغه اجتماعي بې حسي په نظر کې وه. په دې لړ کې ما سره هم د خپل زړه جذبات شریک کړي وو. ما هم تحریک ورکړو چې د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني خدمات مخې ته راوستل او د هغې اعتراف د وخت یو ډېره اهمه تقاضا ده او دا کار چې څونه زر وشي نو ښه به وي. کور دې یې باید وي چې ډېر زر یې د خپل زړه جذبولو یو داسې مربوط او مبسوط عملي شکل ورکړو او د قاضي عبدالحلیم اثر د شخصیت او علمي ادبي اثارو په اړه یو مستند دستاویز د دریتیم په نوم پښتنو ته وړاندې. د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني د فکر و فن د تفهیم په باب دریتیم د پښتو مجلې د 1988 د خصوصي نمبر نه پس دا هغه وخت 1988 کې پېښور یونیورسټۍ پښتو اکیډمي 1988 کې د هغې یو خصوصي نمبر اعتراف ټیک شو جي د خصوصي نمبر په نه پس دویمه په زړه پورې حاصله ده. ټیک شو جي دا ډېر د دې اهمیت په دې دی چې په یوه برخه کې د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني د ژوند شخصیات او علمي ادبي اثارو خدماتو په اړه د ډېرو معتبرو لیکوالو 36 مقالې لیکونه او تاثرات شامل دي. په بله برخه کې قاضي صاحب ته منظومې پیرزونې وړاندې شوي دي او دغه بله برخه دغې دپاره مختص شوې ده او په اخري برخه چې هغه د ټولو نه اهمه ده هغه د قاضي صاحب خپله اټوبایوګرافي په هغې کې راغلې ده او هغه په خپله لیکلې او دومره په هنرمندۍ لیکلې ده چې هغه
ولوستي شي. او بیا هغه کومې دوه خاکې چې پکې راغلي دي د مشرانو، یو د عبدالخالق خلیق صاحب ده او بل د حافظ محمد ادریس صاحب ده. او بیا د اخیری مقاله چې کومه یو د ده سواني عمري ډېره هغه حاکم چونکې هغه لومبي خاکمګار د ما خیال سکچ لومبي په پښتو ادب کې قاضي صاحب لیکلي دي، نه نه مخکې پښتو کې چا خاکه نه و لیکلي. یعنې دا دومره هم شخصیت د اور په نوم باندې چې کوم دغه چاپ د مقاله دا ډېره قیمتي د پښتنو د اصل نسل باندې چې هغه کوم نکات کوم نوي خبرې لکه زموږ سره چې کوم روایتي خبرې د حبیبي صاحب یا د بادر شاه ظفر کاکا خیل صاحب یا زموږ د نور مورخین چې کوم دي هلته موجود د هغې نه یو بدل سیناریو هغه راوړی ده او هغه زړه ته اپیل کوي د هغه چې کوم نکات اوچت کړي دي نو هغه ډېر اهم څیز دی، هغه هم په دې دور یتیم کې شامل دی. د ګران عبدالحمید زاهد دا کار هم د ډېر اهمیت وړ او د ستایلو جوګه دی چې د قاضي عبدالحلیم اثر غوندې جامع الکمالات اور جامع الحیثیات شخصیت د احوال و آثارو پړی جامع او مربوط دستاویز د دور یتیم په شکل کې پښتنو ته وړاندې کړو. دوی دغه کار او زیار به تر مودو یاد ساتلی شي. دا محترم عبدالحمید زاهد دریم ترتیب کړی کتاب د شفق رنګونه په 2018 کې د چاپ په کالو ښایسته شوی دی. دا کتاب د پښتو ژبې او ادب د رښتوني خدمتګار ستر شاعر او ادیب محترم میمر شفق د شخصیت او فکر و فن ګڼ اړخونه احاطه کوي. دا کتاب په اوو برخو مشتمل دی. دې کتاب یعنی دې زه دومره لکه د صرف په هغه کتو باندې چې دونه ښکلې ترتیب او هر یو دغه له بېله بېله برخه جوړول او په کوم رنګ او په کوم انداز چې تاسو د دې ترتیب او تهذیب کړی صرف د دغه ډیزاین درته زه بېله مبارکي درکوم. دا پروت دی. نو دا کتاب د پښتو ښایي میمر شفق د فکر و فن ګڼ اړخونه احاطه کوي. دا کتاب په اوو برخو مشتمل دی چې په لومبۍ او دویمه برخه کې یې د اجمل خټک، همیش خلیل، بهرمن بهر، شمس القمر اندیش، پروفیسر اسدالله، عبدالواحد قلندر، اسرار د تورو، د افغانستان زلمی هیوادمل، ډاکټر اسرار، محمد اقبال، سلیم راز، محمود ایاد، محمد اسلام ارمانی، غنی خټک او محمود احمد په شمول د یو کم 10 لیکوالو مقالې، لیکونه، تاثرات او ځینې خاکې په دې لومبو دوو برخو کې شاملې دي. دریمه برخه چې کومې مرکې شفق صاحب سره شوي دي یو بهتاب صاحب کړی ده نو هغه مرکو ته دغه بله حصه دریمه چې ده دا د هغې دپاره مختص ده. بیا د کتاب څلورمه برخه منظومو پرزونو دپاره وقف ده چې پکې ډېرو نوموړو شاعرانو د پښتو شفق صاحب ته منظومې پرزونې وړاندې کړي دي. د کتاب پنځمه برخه کې دا هم ډېره اهمه ده مکتوب نګاري. په دې مکاتیبو کې په دې خطونو کې ډېرې تاریخي او اهمې خبرې په چې لوی خلک پخوا اوس خو د خطونو رواج کم خو پخوا چې دا لوی خلکو خطونه لیکلي دي نو په خطونو کې پوره تاریخ محفوظ دي. نو دا شفق صاحب په نوم باندې چې کوم خطونه د هغه وخت لوی ادبي شخصیاتو لیکلي دي نو هغه په دې کې محفوظ دي. په هغې کې لکه یاز داودزي صاحب، مایل صاحب، سین بیبي، سیده بشرا بیگم او عنایت الله ضیا، قاضي اثر صاحب ورته خطونه لیکلي دي، مولانا حافظ محمد ابراهیم او دغسې نورو ګڼو شخصیاتو دې ته خطونه لیکلي دي. نو هغه خطونه هم چې کوم دي په دغه شپږمه برخه کې راوړل شوي دي. د کتاب په اوومه برخه کې د میمر شفق د شاعرۍ نمونې ورکړل شوي دي چې د هغوی د مختلفو شعري مجموعو څخه انتخاب شوي دي. دې پسې اردو برخه شفق رنګ ترتیب کړې شوې ده چې پکې د شفق رنګ په حواله د عبدالحمید زاهد، سعید ګوهر او پروفیسر ډاکټر حیدر سین دي لیکونه هم راغلي دي. دا هم مې ورسره ځکه ووایي چې په دې برخه کې مخکې د دې یو ډېر مارکاره کتاب چې چا لوستی دی موږ ته خو معلوم دی خو چې چا نه دی لوستی زه چې دلته کې په 2001 کې 2001 کې په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې لیکچرر شوم او دلته راغلم او کتاب مې ولید چې زما سترګې وغړېدې. یاره یو پښتون
یو پښتون هغه نور خبرې پرېږده، د هغه هغه اسلوب، د ده هغه سټایل، د ده د اردو لیکلو هغه انداز. ما د شبلی نعماني بعضې کتابونه لوستي وو چې ما ورته نو مونږ سره خو په پښتو کې هم شبلی نعماني دغې څیزه ډېر زیات متاثره کوم. نو دغه شفق رنګ 5 مضمونونه دوی انتخاب کړي دي او په دې برخه کې اچولي دي. دې پسې چې د شفق صاحب دا دومره لوی شخصیات دي، لکه دا موږ هسې په یو کرښه کې د یو څیز کوو، د دې د هر یو دغه حق هغسې نشي ادا کېدی څنګه چې موږ لګیو. دا اوس دي چې کوم اردو پښتو نه اردو ترجمې کړي د ډېرو لویو خلکو او منظومې کړي دي. منظومه ترجمه ځان له یو ډېر مشکل کار دی چې کوي. پکې د اجمل خټک صاحب د کلام ترجمې دي، دانش خلیل صاحب دي، سرار د تورو، سید تقي شراب هاشمي. دا موږ چې کله سکول کې سبق کوی نو دغه به موږ په کورس کې لوسته هاشمي صاحب، احمد شاه ساحل صاحب او دغسې نور ډېر چې کوم زموږ د لوړې درجې شاعران دي د پښتو د هغې منظومې ترجمې دي. د دې کتاب اخیري برخه روز پیټل په نوم باندې ترتیب شوې ده. دا انګریزي حصه ده. په انګریزۍ کې چې په شفق صاحب باندې کوم لیکونه شوي دي وخت په وخت په ډان کې او په مختلفو اخبار نیوز کې او مختلفو اخبارونو کې چاپ شوي دي، او خاص کر په شفق رنګ باندې چې کومې تبصرې په دې غټو اخبارونو کې راغلي دي هغه ټولې دوی په دغه برخه کې محفوظ کړي دي. تاسو به خپله د دې کتاب د مشمولاتو نه د دې کتاب د اهمیت اندازه کړې وي چې د دې کتاب په ترتیب او تهذیب کې مرتب عبدالحمید زاهد څومره خواري کړې ده، او د میمرې شفق د ګڼاخیز ادبي شخصیت یو اړخ یې په نظر کې ساتلی دي او د هغې د احاطه کولو دپاره یې دا کتاب په مختلفو برخو ویشلی دي، او د میمرې شفق د شخصیت او فکر و فن په حواله یو داسې دستاویز تیار کړی دی چې همیش لپاره پکې د میمرې شفق د فکر و فن هر یو پړاو محفوظ شو. څوک چې د پښتو د دې جدید عهد ډېر لوی تخلیقکار، سنجیده او پوخ نثر لیکونکي او بهترین مترجم دی، او د چا علمي او ادبي خدمات چې زموږ د دې جدید پښتو ادب ډېره لویه قیمتي او سرمایه او اساسه ده. په مجموعي حیثیت محترم عبدالحمید زاهد دغه درې واړه ترتیب کړي کتابونه په هیڅ لحاظ هم د کم اهمیت حامل نه دي. په دې کتابونو کې د ارواښاد د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني، ارواښاد سلیم راز او محترم میمرې شفق الله پاک دې ولې ډېر ژوند ورکړي د شخصیت او فکر و فن په اړه باندې چې کومه ډیټا راغونډه شوې ده په هغې کې بنیادي او ثانوي دواړه ماخذونه شامل دي. د بنیادي او ثانوي ماخذونو ذکر ما ځکه وکړو چې دغه د یوې څېړنې یا تحقیق بنیاد وي، او کله چې یو څېړنکار یا محقق د خپلې څېړنې یا تحقیق آغاز کوي نو اول اصلي ماخذونو ته رجوع کوي، او دغه ماخذونو ته موږ د تحقیق په ژبه کې بنیادي ماخذونه وایو. او که بنیادي ماخذونه د یو څېړنکار یا محقق په واک کې نه وي نو بیا هغه د ثانوي ماخذونو نه د تحقیق آغاز کوي او بنیادي ماخذونو په لذي. اوس د محترم عبدالحمید زاهد په در یتیم کې د اثر افغاني د علمي او ادبي خدماتو برخه، د شفق رنګونه کې د مرکو د نثري لیکونو، شاعرۍ او د شفق رنګ د مضامینو برخې د بنیادي ماخذونو په زمره کې راځي، او باقي برخو ته د ثانوي ماخذونو حیثیت حاصل دی. دغسې د سلیم راز سریزې د هغوی د تنقیدي شعور، بصیرت او رویو بنیادي سرچینې دي. اوس هر کله چې د مستقبل محقق او نقاد د دغو شخصیاتو په اړه تحقیقي او تنقیدي کارونه کوي نو ارومرو به د ګران عبدالحمید زاهد دغه مرتبه کتابونو ته رجوع کوي، حوالې به ترې اخلي، بحث او تحلیل کې به یې پکاروي او نتیجې به ترې اخیستوي. په دې لحاظ دغه درې واړه کتابونه د حوالې کتابونه دي، ځکه نو ستایل او تعریف یې په موږ لازم او واجب. بعض د نور توالت لو یاري په آخر کې په لنډو وایم چې محترم عبدالحمید زاهد رول د شاعرۍ، مضمون نګارۍ او کالم نګارۍ دا ځان له یو بېله موضوع ده. په دې موږ هېڅ خبره ونه کړه، نه په شاعرۍ موږ خبره وکړه، نه د دې په نورو لیکونو چې په وخت
مضامین لیکي، کالمونه لیکي، د دې نورې هڅې چې کوم دي او دا کومه خبره چې په موږ هم که نو دا د دې کتابونو حق نه شي، خو چونکې د وخت تقاضي وي او دغه وي نو هغه تفصیلي چې زه تاسو ته کوم فورم ته حواله کوم نو هغې کې زه کوشش کوم چې هغه ټول هر څه د دې حق خو نه شي ادا کېدی، د حق د ادا کولو یو کوشش وشي انشاءالله. د دې د شاعرۍ، مضمون نګارۍ او کالم نګارۍ سره سره د کتابونو د ترتیب او تهذیب کارونه هم جاري ساتلي دي. په دې توګه دوی د هر اړخیز لیکوال په حیثیت خپل مقام متعین کړی دی. داسې خوبۍ او صلاحیتونه د ډېرو کمو لیکوالو په نصیب کې وي چې هغوی په یو وخت د ادب په مختلفو او ګڼو څانګو کې سرګرم عمل دي. قاضي اثر صاحب ورته خطونه لیکلي دي، مولانا حافظ محمد ابراهیم او دغسې نورو ګڼو شخصیاتو دې ته خطونه لیکلي دي. نو هغه خطونه هم چې کوم دي په دغه شپږمه برخه کې راوړل شوي دي. د کتاب په اوومه برخه کې د میمرې شفق د شاعرۍ نمونې ورکړل شوي دي چې د هغوی د مختلفو شعري مجموعو څخه انتخاب شوي دي. دې پسې اردو برخه شفق رنګ ترتیب کړې شوې ده چې پکې د شفق رنګ په حواله د عبدالحمید زاهد، سعید ګوهر او پروفیسر ډاکټر حیدر سینګي لیکونه هم راغلي دي. دا هم مې ورسره ځکه ووایي چې په دې برخه کې مخکې د دې یو ډېر مارکاره کتاب چې چا لوستی دی موږ ته خو معلوم دی، خو چې چا نه دی لوستی زه چې دلته کې په 2001 کې 2001 کې په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې لیکچرر شوم او دلته راغلم او کتاب مې ولید چې زما سترګې وغړېدې دي. یاره یو پښتون هغه نور خبرې پرېږده، د هغه هغه اسلوب، د ده هغه سټایل، د ده د اردو لیکلو هغه انداز. ما د شبلی نمایاني بعضې کتابونه لوستي وو چې ما کاته نو مونږ سره خو په پښتو کې شبلی نمایاني دغې څیزه ډېر زیات متاثره کوم. نو دغه شفق رنګ 15 مضمونونه دوی انتخاب کړي دي او په دې برخه کې اچولي دي. دې پسې چې د شفق صاحب دا دومره لوی شخصیات دي، لکه دا موږ هسې په یو کرښه کې د یو څیز کوو، د دې د هر یو دغه حق هغسې نه شي ادا کېدی څنګه چې موږ لګیا وو. دا اوس دي چې کوم اردو د پښتو نه اردو ترجمې کړي د ډېرو لویو خلکو او منظومې کړي دي. منظومه ترجمه ځان له یو ډېر مشکل کار دی چې کې منظومې چې کړي دي او پکې د اجمل خټک صاحب د کلام ترجمې دي، دانش خلیل صاحب دي، سرار د تورو، سید تقي شراب هاشمي. دا موږ چې کله سکول کې سبق کوی نو دغه به موږ په کورس کې لوسته هاشمي صاحب، احمد شاه ساحل صاحب او دغسې نور ډېر چې کوم زموږ د لوړې درجې شاعران دي د پښتو د هغې منظومې ترجمې دي. د دې کتاب اخري برخه روز پیټل په نوم باندې ترتیب شوې ده. دا انګریزي حصه ده. په انګریزۍ کې چې په شفق صاحب باندې کوم لیکونه شوي دي وخت په وخت په ډان کې او په مختلفو اخبار نیوز کې او مختلفو اخبارونو کې چاپ شوي دي او خاص کر په شفق رنګ باندې چې کومې تبصرې په دې غټو اخبارونو کې راغلي دي هغه ټولې دوی په دغه برخه کې محفوظ کړي دي. تاسو به خپله د دې کتاب د مشمولاتو نه د دې کتاب د اهمیت اندازه کړې وي چې د دې کتاب په ترتیب او تهذیب کې مرتب عبدالحمید زاهد څومره خواري کړې ده او د میمرې شفق د ګڼاخیز ادبي شخصیت یو اړخ یې په نظر کې ساتلی دي او د هغې د احاطه کولو دپاره یې دا کتاب په مختلفو برخو ویشلی دي او د میمرې شفق د شخصیت او فکر و فن په حواله یو داسې دستاویز تیار کړی دی چې همیش لپاره پکې د میمرې شفق د فکر و فن هر یو پړاو محفوظ شو. څوک چې د پښتو د دې جدید عهد ډېر لوی تخلیقکار، سنجیده او پوخ نثر لیکونکی او بهترین مترجم دی او د چا علمي او ادبي خدمات چې زموږ د دې جدید پښتو ادب ډېره لویه قیمتي او سرمایه او اساسه ده. په مجموعي حیثیت محترم عبدالحمید زاهد دغه درې واړه ترتیب کړي کتابونه په هیڅ لحاظ هم د کم اهمیت عامل نه دي. په دې کتابونو کې د ارواښاد د قاضي عبدالحلیم اثر افغاني، ارواښاد سلیم راز او محترم میمرې شفق الله پاک دې ورله ډېر ژوند ورکړي د شخصیت او فکر و فن په اړه باندې چې کومه ډیټا راغونډه شوې ده په هغې کې بنیادي او ثانوي دواړه ماخذونه شامل دي.
د بنیادي او ثانوي ماخذونو ذکر ما ځکه وکړو چې دغه د یوې څېړنې یا تحقیق بنیاد وي. او کله چې یو څېړنکار یا محقق د خپلې څېړنې یا تحقیق آغاز کوي نو اول اصلي ماخذونو ته رجوع کوي او دغه ماخذونو ته موږ د تحقیق په ژبه کې بنیادي ماخذونه وایو. او که بنیادي ماخذونه د یو څېړنکار یا محقق په واک کې نه وي نو بیا هغه د ثانوي ماخذونو نه د تحقیق آغاز کوي او بنیادي ماخذونو په لذي. اوس د محترم عبدالحمید زاهد په دریتیم کې د اثر افغاني د علمي او ادبي خدماتو برخه، د شفق رنګونه کې د مرکو د نثري لیکونو، شاعرۍ او د شفق رنګ د مضامینو برخې د بنیادي ماخذونو په زمره کې راځي او باقي برخو ته د ثانوي ماخذونو حیثیت حاصل دی. دغسې د سلیم راز سریزې د هغوی د تنقیدي شعور، بصیرت او رویو بنیادي سرچینې دي. اوس هر کله چې د مستقبل محقق او نقاد د دغو شخصیاتو په اړه تحقیقي او تنقیدي کارونه کوي نو ارومرو به د ګران عبدالحمید زاهد دغه مرتبه کتابونو ته رجوع کوي، حوالې به ترې اخلي، بحث او تحلیل کې به یې پکاروي او نتیجې به ترې اخیستوي. په دې لحاظ دغه درې واړه کتابونه د حوالې کتابونه دي، ځکه نو ستایل او تعریف یې په موږ لازم او واجب. د بعض د نور توالت لویرې په آخر کې په لنډو وایم چې محترم عبدالحمید زاهد رور د شاعرۍ، مضمون نګارۍ او کالم نګارۍ دا ځان له یو بېله موضوع ده. په دې موږ هېڅ خبره ونه کړه، نه په شاعرۍ موږ خبره وکړه، نه د دې په نورو لیکونو چې په وخت وخت مضامین لیکي، کالمونه لیکي، د دې نورې هڅې چې کوم دي او دا کومه خبره چې پرې موږ هم که نو دا د دې کتابونو حق نه شي، خو چونکې د وخت تقاضي وي او دغه وي نو هغه تفصیلي چې زه تاسو ته کوم فورم ته حواله کوم نو هغې کې زه کوشش کوم چې هغه ټول هر څه د دې حق خو نشي ادا کېدی، د حق د ادا کولو یو کوشش وشي انشاءالله. نو د دې د شاعرۍ، مضمون نګارۍ او کالم نګارۍ سره سره د کتابونو د ترتیب او تهذیب کارونه هم جاري ساتلي دي. په دې توګه دوی د لیکوال په حیثیت خپل مقام متعین کړی دی. داسې خوبۍ او صلاحیتونه د ډېرو کمو لیکوالو په نصیب کې وي چې هغوی په یو وخت د ادب په مختلفو او ګڼو څانګو کې سرګرم عمل دي او د خپلو ښو صلاحیتونو مظاهره پکې کوي. د دې کتابونو ترتیب او تهذیب د محترم عبدالحمید زاهد یو داسې کار او زیار دی چې هغوی به یقینا د پښتو د شعر و ادب په دنیا کې تر ډېره وخت ژوندي ساتي. زه محترم عبدالحمید زاهد ته په دې دومره درنو ادبي کاوشونو او کارنامو یعنی کار او زیار د زړه د تله مبارکي ورکوم او هیله لرم چې په راتلونکي وخت کې به دوی د خپل دغه تخلیقي چې کوم د دې بنیادي حواله ده شاعر دی او د دې خپل عمر او د دې خپل اثر د صفحې اول په شاعرانو کې شامل دي. دا نه چې عام شاعر دی، دا نه چې مسخره شاعر دی، مسخره شاعر نه دی. د دې خپل عمر، د دې خپل اثر په چې کوم شاعران دي د پښتو ښه د هغې په صفحې اول کې ولاړ شاعر دی. نو دغې شاعرۍ سره سره به زه دا خواست کوم چې تاسو خپلې دا کومې کتابونه ترتیب کړي او تهذیب کړي ورسره به دا مزید هم جاري ساتئ چې دغسې موږ سره د خپلو اهمو شخصیاتو په حواله سره نور دستاویزونه هم راشي. الله مو ښاد او آباد لره. خبرې خو اوږدې شوې، زه بښنه غواړم مشرانو چې څوک یې بهتاب صاحب حکم و ډېره زیاته مننه.